الله الصمد د هر حاجت د پوره کېدو دپاره او د رزق د پراخۍ دپاره چې ستا د زړه کم یو قسم ارمان وي د هغې ارمان د پوره کولو دپاره د الله الصمد وظیفه د نن نه راونیسه صرف 1000 او 1 پیړۍ کول دي. الله به د زړه هر قسم ارمان د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن د الله جل جلاله یو ډېر مبارک نوم دی صمد. صمد معنی ده بې نیازه او بې حاجته. صمد هغه ذات ته وایي چې د هغه هېڅ چاته حاجت نه او ټول مخلوق هغې ذات ته محتاج وي. موږ ټول الله جل جلاله ته محتاج یو. که زمونږ او ستاسو یو حاجت راپېښ شلو او هغه حاجت زمونږ او د ستاسو نه پوره کېږي، نن نه د الله الصمد دا وظیفه دا راونیسه، الله جل جلاله به د ستا هر قسم حاجت هغه به پوره کړي. دا وظیفه داسې زبردست او پرتاثیر وظیفه ده. چا چې هم دا وظیفه کړې ده د هغوی حاجتونه زر تر زره الله جل جلاله پوره کړي دي. که په چا باندې قرضونه وي او د قرض نه د خلاصې هېڅ درک هغه سره نه لګي، هغه رونه دې هم د الله الصمد دا وظیفه د نن نه راونیسي، الله جل جلاله به دې ته د غیبو نه اسباب برابر کړي، تمام قرضونه به الله جل جلاله ختم کړي. طریقې درته اوس ښیم چې په دغې طریقې سره وکړې. یا د ستا روزي لنډه تنګه ده، د رزق پریشاني تا ته ډېره زیاته ده، نو که د ستا روزي لنډه تنګه ده د هغې دپاره هم د الله الصمد وظیفه راونیسه. انشاءالله چې الله جل جلاله به دې روزي داسې پراخه کړي چې ځان سره به ځای کولی هم نه شي. ستا په وهم فهم او ګمان کې به هم نه تیریږي چې الله جل جلاله ما ته دا روزي څنګه راکړه او د کم ځای نه راکړله. دې الله الصمد وظیفې کې دومره لوی پاور دی. دې نه علاوه که کم کس د الله الصمد وظیفه راونیسي، نو که دا انسان فقیر او مسکین وي، الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره مالداره کړي. او که چېرته کې د انسان مالداره وي، نو الله جل شانه به مالداري تر د همیش دپاره وساتي. دې نه علاوه د ستاسو د رشتې رکاوټ دی، د ستاسو رشتې نه کېږي، نو د هغې رشتې دپاره هم تاسو د الله الصمد وظیفه رانویشئ. ان تر دې پورې چې د ستاسو د زړه هر قسم حاجت وي، د هغې حاجت د پوره کېدو دپاره او د مشکلاتو د ختمولو دپاره او د حصول ملازمت دپاره، د نوکرۍ او کاروبار دپاره، یعنې د هر حاجت دپاره تاسو دا وظیفه راونیسئ. انشاءالله چې په لږو ورځو کې به تاسو خپله پوه شئ چې الله جل جلاله تاسو سره څنګه د غیبو نه امداد کوي او ستاسو حاجتونه رب العالمین څنګه پوره کوي. راځئ د وظیفې کولو طریقې درته ښیمه. ډېره زیاته اسانه طریقه ده. د دې خو د ټولو نه بهترین وخت دا دی چې انسان کله د تهجد لمونځ وکړي، د تهجد نه پس ته کښېني او په یو ناسته باندې دی 3 کرته په حضور پاک صلی الله علیه وسلم درود شریف ووایي، او د هغې نه پس ته 1000 او 1 پیړۍ الله الصمد وظیفه وکړي، او بیا دی 3 کرته په حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دې مبارک باندې درود شریف ووایي، او بیا دې په حالت د سجدې کې شي، یعنی الله جل جلاله ته دی په سجده باندې پروزي او په حالت د سجدې کې دی د الله جل جلاله نه سوال وکړي، یا الله زما د حاجت دی دا حاجت راله پوره کړي. نو انشاءالله چې لږ وخت به لا تېر نه وي چې الله جل جلاله به ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي، تمام مشکلات به الله جل جلاله ستاسو ختم کړي وي، او څومره د زړه ارمانونه د ستا وي، نو هغه ارمانونه به هم د ستا پوره شي. د دې چې کوم تعداد دی
یعنی 1000 او 1 پیری. 1001 یعنی 1000 او 1 پیری دی. دا د دې صرف یو تعداد مقرر دی، یعنی د دې نه کم به دا وظیفه نه کې. او که چا د 1001 نه زیاته وکړله، یعنی د 1000 او 1 کرت نه زیاته وکړه، نو دا خو نور اعلی نور شلو. د دې وظیفې دا پاور په څو چنده باندې نور هم زیات کړی شلو. او که یو انسان ته دا وظیفه د تهجد په وخت کې پاڅېدل ډېر زیات مشکل وي او ګران وي ورته، نو هغه رونه دا وظیفه د ماسخوتن د منځه نه پس 2 رکاته نفل د وکړي او په یو ځان له ځای کې د کښېني. داسې ځای کې چې څوک ورسره د دې وظیفې په دوران کې خبرې اترې نه کوي. 2 رکاته نفل د وکړي او بیا دې د هغې نه پس 1001 پیړۍ یا د 1001 پیړۍ نه زیات دا وظیفه دې وکړي. الله الصمد الله الصمد الله الصمد. او په دغه طریقې سره چې څنګه مې درته وښوله، یعنې مخکې وروسته به څه نه درود شریف 3 ځله او په میاشت کې به الله الصمد وظیفه کې. نو انشاءالله په دې ترتیب سره روزانه دا عمل جاری ساته. د دې وظیفې په برکت باندې به دې الله جل جلاله هر قسم ارمان چې د ستا د زړه کم ارماني، هغه ارمان به دې الله جل جلاله پوره کړي. څومره رکاوټونه وي، بندې لارې چارې وي، دا به دې ازادې شي. او تا باندې قرضونه وغیره، یعنی هر قسم مشکلاتو د هر قسم حاجت دپاره